بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کورل څلورم لیکچر ته. که په تیرو درسونو کې چا سره څه مشکل وي کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. نو راځو کورل ډرا اوپن کوو. ښه، موږ په تیر لیکچر کې په کراپ، زوم ټولز او لاینز ټول باندې همدارنګه په ارتستیک ویډیو باندې موږ بحث کړی. نن راځو ریکټنګل شروع کوو. ښه، دا چې په کورل ډرا کې ریکټنګل یو ډیر استعمالونکی ټولز دی او همدارنګه ډیر زیات مهم ټولز دی په ډیزاینینګ کې ډیر زیات استعمالیږي. نو شارټکټ یې F6 دی. که چیرته زه د کیبورډ نه F6 پریس کوم نو ماته به ډایرکټ ریکټنګل ټول سلیکټ شي. ښه، اوس راځو ریکټنګل ټولز ما واخیسته. زه غواړم چې ریکټنګلز ډرا کړم. دا ګوره دا ریکټنګلز داسې ډرا کې، ورټیکلی ډرا کې، هریزنټلی ډرا کې. ته کولی شي چې مختلف قسمه ریکټنګل ته ډرا کړي. که چیرته زه ریکټنګل ټول سلیکټ کړم او کنټرول ونیسم او زه بیا ډرا کړم نو ما سره به دغه ریکټنګل سکویر په شکل باندې وي، یعنې څلور زولې به سیم ټو سیم وي. نو که چیرته زه کنټرول ونیسم او زه ریکټنګل واخلم او ډرا کړم نو په خپله خوښه زه کولی شم چې هر قسمه داسې چې کومه چې زه غواړم په خپله خوښه باندې زه ډرا کولی شم. داسې غواړم څنګه چې زه غواړم دا زما خوښه ده. خو که چیرته زه ورسره کنټرول ونیسم او پریس کړم نو بیا دغه ریکټنګل څلور ځلې به سیم ټو سیم، یعنې د سکویر په شکل باندې موږ سره به ډرا کېږي. که چیرته زه په دې ټولز کې په ریکټنګلز ټول باندې ډبل کلیک وکړم نو چې دا کوم مین ایریا ده دا به ماته خپله ریکټنګل ونیسي. ګوره ډبل کلیک زه کوم، یعنې کومه ساحه چې دا مین ایریا دا خپله ریکټنګل شوی دی. نو ډبل کلیک سره موږ تاسو کولی شو چې کومه ساحه یا کوم مین صفحه ده په کورل ډرا کې هغه به ټول موږ سره د ریکټنګل شکل انتخاب کړي. ښه، په دې ځای کې له کوم راځم 3 پوینټ ریکټنګل. دا هم ریکټنګل ځای خو 3 پوینټ. زه کلیک کوم، غواړم 3 پوینټس دې خوا اخوا چې کومه چې ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه ریکټنګل یې ډرا کړئ. راځو په دې ریکټنګل کې یو لنډ غوندې پراجیکټ اخلو چې څنګه کولی شو چې موږ د ریکټنګل ټول څخه استفاده وکړو او په ډیزاین کې څومره مهم دی. خو له دې څخه مخکې راځو په سرکل ټول باندې هم خبرې کوو. دا هم سیم ټو سیم ریکټنګل په شان دی. زه به راشم سرکل په الیپس ټول چې دی د کیبورډ نه شارټکټ F7 دی. که زه F7 پریس کړم نو ماته به الیپس ټول یا سرکل انتخاب شي. نو دې په واسطه موږ کولی شو چې د خپلې خوښې سرکل یا الیپس ډرا کړو. ستاسو خوښه ده داسې اپ ډاون دا ټولې مختلف سرکل دي. که چیرته زه هم د همغه ریکټنګل په ټول په شان باندې که زه چیرته کنټرول ونیسم او بیا ډرا کړم نو ما سره به دغه ریکټنګل بیخي چار طرفه بیخي ګول شي، یعنې کوم کونج بیا وتی او راوتی نه. نو د کنټرول بټن په واسطه کولی شو چې بیخي سمګرد ریکټنګل ډرا کړو نو کنټرول به ورسره پریس نیسو. نو 3 پوینټ الیپس دا هم دغه ریکټنګل په شان دی چې غواړئ مختلف قسمه ریکټنګل یې ته ډرا کوی شي. نو اوس راځو یو لنډ پراجیکټ اخلو چې څنګه کولی شو چې د ریکټنګل ټولز او الیپس ټولز څخه استفاده وکړو. زه راځم ریکټنګل ټولز اخلم. ما ریکټنګل ټولز واخیسته، شیفټ پریس کوم F10 او دا کونجونه څه کوم لږ ذره راګول کوم. داسې ټول کونجونه ما ګول کړل. له دې څخه راځم وروسته بیا بل ریکټنګل اخلم. دې سره زه څه نیسم کنټرول نیسم چې چارزولي څنګه شي سیم ټو سیم ټول یو رقم وي. دا هم زه شیفټ ټولز وهم او دا هم دا کونجونه زه سموت کوم په دې شکل باندې. تاسو ښکاري دا به راواخلم، دلته به کېدم. د دې څخه وروسته به مخکې به زه دې ته یو رنګ ورکړم، داسې یو رنګ چې هغه کوم رنګ ستاسې خوښ وي. تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه ورته مختلف رنګونه ورکړئ. مطلب دا رنګ شو. دا راخلم دلته ځای په ځای کوم. له دې څخه وروسته راځم دې ته مې یو رنګ ورکوم. مثلا دغه کلر ما ورکړ، بارډر یې رایټ کلیک سره ختموم.
نو شیپ ټول سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ابجیکټ د شیپ ټول په واسطه وکړو ورکو تر څو موږ سره دغه ابجیکټ سکیو نشي یعنې کونجونه یې رانه اخوا دیخوا نشي ښه کله مو چې دا وکړو تر دې پورې خو څه مشکل نشته ښه راځو زه الپس ټول اخلم کنټرول نیسم او زه یو الپس ټول ډرایګ کوم چې دا ما ډرایګ کړ د دې څخه وروسته زه پیک ټول باندې په واسطه دا راخلم او دلته یې راوړم تاسو ته ښکاري دا به شیپ ټول پریس ونیسي او لږ ذره به یې زوم کړي دا به راوړي ما دلته راوړه دې ته راځم زه یو کلر وکړم مثلا بلیک آوټلاین ستاسې خوښه ده چې هر قسم آوټلاین ورکوئ مثلا سپین بارډر یې ورته لږ څه وکړه زیات کا 1.5 دې څخه وروسته زه راځم یو بل ریکټینګل اخلم کنټرول نیسم پریس دې نه زه دا بارډر څه کوم بارډر ختموم او یو کلر ورته ورکوم مثلا هر کلر چې ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې ورکړئ دا به راوړئ زه به دې مابین ته دا برابر کړم دې ته ما دا کلر ورکړ شیپ او شیپ سره به یې څه وکړي زوم به کړي تر دې ځای خو څه مشکل نه لرئ ښه راځم زه دا نیسم او کنټرول جي ګروپ کوم د هغې څخه وروسته دې څخه ډوپلیکیټ اخلم شیپ نیسم او رایټ کلیک یو بل هم ډوپلیکیټ هم ترې نه اخلم دې ځای کې رایټ کلیک کله چې ما ته ډوپلیکیټ یې واخیستل هغې څخه وروسته راځم یو بل ریکټینګل اخلم زه کنټرول پریس کوم او دې ته هم د خپلې خوښې یو رنګ ورکوم دغه بارډر ته ریموف کوم راځم دلته دې ته راځم مثلا دغه کلر ورکوم سپین د هغې څخه وروسته دې څخه ډوپلیکیټ راخلم شیپ ټول په واسطه ده زه کوچنی کوم او دې ته هم یو کلر موږ تاسو به یو کلر ورته ورکو زه شیپ ټولز پریس کوم دغه دې دغه کونجونه لږ د نور هم سموت کوم په دې شکل باندې الټ پریس شیپ ډریګ ښه له دې څخه وروسته بیا زه ریکټینګل ټولز اخلم ما ریکټینګل ټولز راواخیسته شیپ پریس کوم د دې هم د کونجونه زه سموت کوم د دې څخه وروسته زه راځم دا راوړم دلته زوم دې ته هم یو کلر ورکوم بارډر ته نه ریموف کوم شیپ ډاون پریس کوم دې خوا دا راوړم چې څومره تاسو ته ښه ښکاري هماغومره به تاسو دا ډاون کړئ دا به زه لږ ذره راکش کړم داسې په دې شکل باندې زه اخلم دې نه یو بل ډوپلیکیټ اخلم د همدې ریکټینګل نه اخلم رایټ کلیک پریس چې کله ما واخیسته دا څه کوم دا ورکوټه کوم دا به کوچنی کې دا به دې خوا کش کې داسې چې څومره تاسو ته مناسب ښکاري شیپ ډاون پریس کړئ او زم چې لږ نورې ما ته داخل طرف ته هغې څخه وروسته له دې څخه یو بل ډوپلیکیټ هم اخلم شیپ نیسم او رایټ کلیک پریس کوم نو دا به لږ ذره داسې راکش کړي لاندې او شیپ ډاون به کې لږ
زم چې لږ زره غټ شي لږ نورم دا هم لږ زره دې نه یو بل ډوپلیکیټ اخلم شپ نیسم دې ځای کې دا هم شپ ډاون دا به هم موږ سره څنګه شي شپ ډاون شي ښه ګوره دا موږ تاسو یو آیفون موبایل یو ساده غوندې ډیزاین جوړ کړو ښه تر دې ځایه پورې خو به څه مشکل نه وي چا سره نو دغه د ریکټینګل ټولز او د الیپس ټولز هغه عملي د استعمال ځایونه یعنې په داسې ډیزاینونو کې موږ استعمالولی شو ښه راځو زه دې څخه وروسته زه الیپس ټول راخلم الیپس ټول ما راواخیسته ما ډرایګ کړې دلته داسې په دې شکل باندې پک ټول سلیکټ همدغسې لیکوم معمولي داسې لږ ځله روټیټ کوم چې ما روټیټ کړه له هغې څخه وروسته شپ نیسم دې نه یو ډوپلیکیټ اخلم ډوپلیکیټ چې کله ما واخیسته راځم دې دغه دې تر میرر هوريزونټلي ټولز په واسطه باندې زه دا زه بل سایډ تړم ښه تر دې ځایه پورې خو څه مشکل نه لرئ دواړه سلیکټ کوم او راځم ویلډ باندې کلیک کوم کنټرول زیډ دا به لږ زره نور هم زه څه وکړم معمولي غوندې به داسې دا هم ډبل کلیک او روټیټ دا به لږ زره بیا دواړه سلیکټ په ویلډ ټول به کلیک کوم له دې څخه وروسته ځم یو بل الیپس ټول باندې کلیک کوم یو بل راخلم ښه دواړه سلیکټ کوم او راځم شي باندې کلیک کوم انورس باندې کلیک کوم هغې څخه وروسته دا لرې کوم دا به ډیلیټ کړم زه دا چې کله ما ډیلیټ کړه زه راځم بیا ریکټینګل ټولز راخلم ریکټینګل ټولز چې ما راواخیسته شپ پریس کوم کنټرول کیو شارټ کټ زه غواړم یو نوټ دلته اضافه کړم ایډ ا نوټ دلته هم غواړم چې یو نوټ اضافه کړم ایډ ا نوټ دا دوه به څه وکړم زه ډیلیټ په دې به پریس کوم او بره په دې کلیک کوم او تاسو بیا به لږ زره دا داسې دې طرف ته یوسئ په دې شکل باندې له هغې څخه وروسته به دا هم ډیلیټ کړي دا نور به هم ډیلیټ کړي او په دې بره به کلیک کړو دې څخه وروسته به معمولي غوندې به دا له هغې څخه وروسته په دې باندې به کلیک کړو داسې یو شکل به موږ او تاسو ډرای کړو چې کله م ډرای کړه دا به راواخلو او دلته به برابر کړي معمولي غوندې به روټیټ کړو له دې څخه وروسته به څه وکړو پک ټول باندې به کلیک کړو او لږ زره به دا کش کړو تاسو بیا خپله نو پکې عملي کار وکړئ خالي ته راځو یو کلر ورکوو چې کوم کلر ستاسې خوښه وي هر کلر چې ستاسې خوښه وي نو هماغه رنګ ورکولی شي ښه باډر یې په رایټ کلیک سره زه له منځه وړم او راځم دې ته هم دا رنګ ورکوم چې کوم رنګ ما ته ورکړه باډر یې له منځه وړم له هغې څخه وروسته زه دا سلیکټ کوم او کنټرول جي ګروپ کوم نو موږ سره تاسو ولیدئ چې د ایپل لوګو موږ تاسې جوړ کړو دغه پریس کړئ او را به وړئ دلته به نو تاسو ولیدئ چې د ریکټینګل ټولز او الیپ ټولز ډېر زیات مهم او استعمالېدونکي ټولز دي نو په ډیزاین کې ورنه زیاته استفاده کېږي نو کولی شي چې د کلر تاسو تیز هم کړئ مختلف قسمه کلرونه تاسو ته ورکولی شي تاسو ته ښکاري سلیکټ آل کنټرول جي ګروپ یعنې موږ تاسو که وګورو دغسې ښایسته او مختلف ډیزاینونه په کورل ډرا کې کولی شو دا خو صرف موږ تاسو سره د ریکټینګل ټولز او الیف ټولز یو لنډ پروژه وه چې موږ تاسو وکړو انشاءالله پروژو کې به مکمل ټولز چې کومې عملي پروژې وي لکه موږ تاسو چې چپټر کې ورکړي ټول به یو په مسلسل ډول سره ترسره کوو چې دغه ټولز به پکې ټول انشاءالله استعمالیږي تاسو به هغه وخت کې پوهیږئ چې آیا دغه ټولز په کوم ځای او څنګه استعمال کړو نو اوس خو موږ صرف وویله چې دغه وظیفه اجرا کوي دغه وظیفه اجرا کوي
نو دغسې پراجیکټ پکې وکړو نو تاسو به پوهیږئ چې شیفټ ټولز په کوم ځای کې او څنګه استعمالیږي. ښه راځو بس به ښه زه ډیلیټ کوم. که چا سره څه مشکل په دې ویډیو کې نو تاسو کولی شئ چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ.